وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما خلی زما په آیاتونو باندې پیسې لګي. دا حکم دی اهل کتاب ته، لیکن زمن ټول کتابونه لیکي چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اعتبار عموم د لفظ ته دی او شان نزول ته اعتبار نشتا. آیات عام دی د لفظ په لحاظ باندې، یهود پر خاص نه دی، اگر چې شان نزول یې سړي یهود دی. دا د فقه او د اصول مسله ده چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. رازو د یهودو اشترا په دین باندې څنګه و، د دې متعلق چې کتابونه لیکل دي هغه دا اول دا چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه او داغه متعلق پیشنګیان چې څومره وی په تورات کې پاغي کې تبدیلی وکړه د پاره د دې چې دوی تابعدار حاصل نه چې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او زمون اقتدار ختم شي. یو اشترا د يهودو د څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات د خلقو نه پټ هغه په دې بنیاد باندې چې کچره دا خلق پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي نو زمونږه مشري او اقتدار به ختم شي. لکه دا اوس ګورئ یو کس ته داغه په درس کې خلق ډیر دي نو ډیر خلک احترام کوي او داغه درس نه کسان کم شي نو هغه څومره احترام چې مخکې کې او کېده اوس هغه څه کېږي نه. نو راولګېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتې بدل کړه چې تورات کې داغه کم صفات ذکر وو هغه ټول منفي خلقو ته اعلان کړ. چاغي کې ذو قبلتين وي دوی ویل چې ناغه به یو قبله ته منځ کوي. دا تبدیلی وکړه صرف په دې خاطر باندې چې زمونږه اقتدار ختم نشي او مشرم لاړ نشي. یو طریقې دا و. دویم دا چې د دوی د دې خپلو تابعدارو نه آمدنۍ وي یوازې مشري نه وه هغوی نه دی آمدنۍ ما اخیستلې هغوی نه ګټې وي. نو خیال یې دا و که دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شي نو دا زمونږ چې کوم آمدنۍ دی د دوی نه دا به ختم شي. دا دویم اشترا و د هغوی. دریم دی په تورات کې بعضې آیاتونو کې او احکامو کې تحریف تبدیلی دا وکړه او بیا به داسې کول چې د چا متعلق د حکم بدل که د هغه نه به یې رشوت واخیسته. لکه غریب نه به زنا وشوله هغې باندې به حد قایم کړ. مالدار نه به چې زنا وشوله هغه نه به څه پیسې میسې راواخیستلې او ویل ستا په باره کې تورات کې حکم راغلی چې مخې تور کې بازار کې وګرځوئ. دا بل قسم. څلورم دوی د تعلیم د دین په تعلیم باندې اجرت اخیستل دا په دوی بند ځکه تورات کې حکم وو علم الناس مجانا کما علمتم مجانا. تاسو خلق ته تعلیم ورکي بلا عوضا څنګه چې تاسو ته علم درکړل شوی دی بلا عوضا.
دوی په تعلیم باندې هغه عوضونه واخل، دا ټیوشن دی، دا ټیوشن دی، هغه ټیوشن دی، ټول ټیوشن دی 500 دنه واخله، 500 داغه نه واخله. نن سبا علماو او قاریانو دا پروګرام سیټ کړی. امام بخاری د باچا زوی ته سبق ویلو ته تیار نشي چې کور ته ورشي، او ته یو معمولی دغه ته د 100 او د 200 د 500 روپو په خاطر باندې کور ته ور روانې. موږ سره مرګره تاسو یقین وکړئ اوس موجوده وخت کې ښه سرمایدار دی، خو همیشه سیکل د غوږ نه نیولی یو کور او بل کور او بل کور، حالا کې دومره زیاته آمدنې دی چې حیران شي ورته صبر یې نه کېږي. نو هلکه جومات ته راوغواړه، خیر دی معاوضات یې اخلي واخله، خو دا چې کور په کور پسې ګرځي ما ته خو ډېر زیاته کمزوري ښکاري. الله دې زمونږ حفاظت وکړي. نو پنځمه طریقه دا وه چې حق دین به پرېښوده د دنیا د لالچ په خاطر باندې. په الله دې موږ معاف کړي. اوس دا مسائل ټول په دې امت کې رااله،